د مستدرک د حاکم په حواله سره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی د درې قسمه خلکو مونږ الله نه قبلې او الله په لعنت هم کړی دی. من تقدم قوما وهم له کارهون، څوک چې د یو قوم کلی امامت کوي او هغه قوم او کلیوال ته ناراض او خفه دي او دی وایي چې زما جومات ته ما پسې لیکلی شوی که تاسو خوشحاله او راضي او که نه زه درته مونځ کوم. که څوک راضي راضي شي که نه دی راضي. د قوم مخالفت کول هغه په بيدینۍ طریقې سره ده، تنظیمي طریقې سره نه. ته زما په تنظیم کې یې که نه یې، ته زما ملګری یې که نه، ته زما تابعدار یې که نه یې، ته زما غم خادی له راځي که نه راځي. نه دا نه، په دې امام کې دیني نقصان وي، عیب وي، په هغې وجه باندې خلک منځله نه راځي چې موږ منځله نه راځو. دویم یوه ښځه ده چې هغه شپه تېره کړي او خاوند ترې ناراضه او خفه وي، الله رب العالمین د دغې ښځې دعا مونځ نه قبلی. او دریم هغه انسان چې هغه په جومات کې حی علی الصلاة حی علی الفلاح واوري او دی بیا قصدن جومات ته نه راځي.